سلامونه دوستانو، دلته په چمن کې دغه کوم کډوال ورونه چې دغه وخت دا دي ځي لا دي خلک ورته ولاړ دي پر لارې باندې غوښې وریجې او ډوډۍ یو شی مې چې دی هغه دا چې دوی ته ورکوي. دوی دا چې اوس راورسېدل چمن ته او دا چې دی هغه دا دی اوس دوی ته دغه شیان چې دی هغه ورکول کېږي. دغه دی والخبره چلے ور څو کړه ته خو دا دیګ ښکاره کوي، دا دیګ ښکاره کوي. بس امیر صاحب ښکاره خپل موبایل به چیرته واچو خپل موبایل به چیرته واچو هغه چې دې ته د درو په مسجد کې ناشې د درو نو ځګه کار هر څور کو څوک او څه ویل غواړئ؟ زه ډریور یم، هسې ما اووه کډرې اړولې دي، دا مې اتمه کډه صحیح. د پاکستان یې راوړم. صحیح. لیکن نن چې کوم سہولت کوم بندوبست د خلکو کوم خدمت د مسافرینو دپاره کړی دی، سرکار د پښې نه راسره ملګری دی. صحیح صحیح. سرکار د پښې نه راسره ملګری دی. نن یې په صحیح معنا د خلکو هر خدمت وکړي. نه موږ زه یې پر لارې په صحیح معنا د دې خلکو خدمت کړی دی. د چمن خلکو د خدمت چمن کړی؟ خلکو پر لارې کیلې ډوډیانې دا مسافرو غریبانان د زما په کډه کې 18 یتیمان دي. هغه ما درته وویل چې تر بوتلانو تر جوسان تر کیلو هر خدمت یې وکړي. خو زه ډریور یم، خدای دې ودوی ته په وښو وګوري چې هر سړی د دوی سره شي. ډېره مننه. خیر وروڼه دي د دې خدمت پر موږ حق دی، یې خامخا کوو. د دې ته نه څوک وایي چې چا کمپلین په دا باره کې کړی دی. کور یې ودان د دې سہولت لپاره نه یو چین صرف دا سټیکر به وکړي، تصویر به واخلي، نو پرابلم دا سړی افغانستان ته روان دی. مولوي صاحب ته څه ویل غواړې؟ افغانستان ته خو روان یې. موږ د افغانستان په خوشحالۍ سره روان یو، خپل ملک دی. زه دا خلکو موږ سره ډېر ښه وکړو، په لارې خلکو ښه کومکونه را سره وکړو، ښه را سره وکړو، ډوډۍ کیلې ښه بوتلان، بیا د چمن خلکو ښه را سره وکړو. نو موږ د دوی سره ډېر منندوی یو، موږ د دوی دواړو ګوی یو د پاکستانیانو، بس موږ سره یې څه وکړو، عوامو ډېر ښه را سره وکړو. د عوامو ډېر منندوی یو. خدای په خیر ورسوي. وامین. سرلجانه چې شکایت ولاړ دی دا خو زموږ افغاني ورونه چې مطلب دا نن سبا داسې مشکل پرې راغلی دی. موږ وایو چې دا هر مشکل به موږ د افغانانو سره دی پورته کوو، لکه د سر دغه پر شم باندې خولۍ چې معنا پر سړي باندې بوج چې داسې نه پورته کېږي. نو ولا اوس دا څومره شپه ده، زموږ د چمن د ښاغلیو اسکزو چې مېړني خلک دي او د وخت سم مثال دی، مېلمه پرسته دي، د دې خپل افغاني ورونو د ملي خدمت یې په مخه اخیستی دي. موږ ته ډېر د قدر وړ ده او انشاءالله الله پاک جل جلاله ته به د قدر وړ یې. او دښمن ته دا یو غټ جواب دی چې موږ خپل ورونو ته داسې ملي خدمت سر په سترګو کوو او د شپې او د ورځې موږ د دې خدمت ته همیشه تیار یو. موږ د طرفه څه ټول عمر انشاءالله تعالی ودې ته زموږ ترخان هوار دی او زموږ دروازې ودې ته کلم کلا ولا وسه.